بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا او زیر دے د هغه کسانو د پاره چې ایمان راوړی دی او عملوا الصالحات او نیک اعمال کړی دي ان لهم د دې خبرې چې د دوی د پاره جنتون به تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه کلما فسهر کلا رزقو چې ورکړی شي دوی ته منها د دغه جنت نه من ثمراتین د دې د میوون رزقا خوراک قالوا نوای بدا جنتیان هذا الذي دا هغه دی رزقنا من قبل چې راکړی شوی او موږ ته مخکې د دینه و اتو به متشابها ورکړی کېږي به دوی ته متشابه همرنګه ولهم او وي به د دوی دپاره فیها په دغې جنتونو کې ازواج مطهرة بیبیانې پاکې وهم فيها او بدوی په هغه کې خالدون همیشه د الله رب العالمین قانون دا دی چې قرآن مجید کې د جنت ذکر وکړي نو د جهنم ذکر پسې کوي او که د جهنم ذکر وشي نو د جنت ذکر پسې کوي ترغیب او ترهیب که چرته يرول وکړي شي نو الله رب العالمین بیا خوشاله ولم کوي او زیر ورکوي او که زیر ورکړي شي نو د هغې پسې يرول هم که یعنی د الله رب العالمین قانون دا دی چې قرآن مجید کی کله یو طرف بیان شي نو دویم بیانیږي که کافر بیان شي نو مسلمان پسې بیانوي نو پرونی سبق کې چې دی نو هغې کې کافرو ته ترغیب او ترغیب ایمان ته او ترهیب يرول د دې خبرې نه و چې که چېرې ایمان وس هم را نه وړی نو ستاسو دپاره اور دی نو نننی آیات کې چې دی په دې کې وزیری دی چې په هغې کې یره وه خو دا زیری چې دی دا خاص مؤمنانو له دی او مؤمنان وس خوشحالهیي وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات او زیری دی هغې کسانو له چې ایمان یې راوړی دی او نیک اعمال یې کړي بشر چې دی نو دا د بشارت نه دی د زیرې نه دی بشارت یا زیر هغه خبرې ته وایي چې انسان واوري او د په مخ باندې خوشحالي چې دی نو هغه ظاهر شي په اولني اورېدو سره د په مخ باندې خوشحالي ظاهر شي د انسان د مخ چې دی نو د آینه د په خوشحالي او خفګان دواړه ظاهریږي خو چې سړی د یو خوشحالۍ خبر واوري چې کم د دې په انتظاري نو سړی ډېر زیات خوشحالیږي یا چاته دی خوشحالیږي چې پلان کې سر مې ملاقات وشي او د مخامخ شي نو د مخې دې رڼا شروع کې او خوشحاله شي خو اوس اصل خبره دا ده چې د مؤمن شان چې دی هغه دا دی چې دا به د الله او د رسول خبره چې د جنت باره کې د آخرت باره کې د خوشحالۍ واوري نو د مخ به رڼا کېږي او چې د خفګان واوري نو په ده به یره او سخته چې دی نو راځي زمونږ او د صحابه کرامو فرق چې دی نو هغه داو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ورځ کسوب مانزله وتی دی او هلته کې صحابو ته د یرې یو پیغام ورکړو چې په قبر کې چې دی نو په تاسو به یوه خاص فتنه راځي او دا ماته اوس وحي شوې ده چې یو ازمایش به د باندې راځي او دا به داسې وي لکه دجال له ازمایش غوندې نو یا د قبر نه لږ مخکې یا قبر کې نو هغه چې کله دوی واورېدل نو په هغوی دومره سخت او یره پرې رالل چې د خولې نه چغه وختله څنګه خبره واورېدل نو دومره یره چې دی نو هغه د هغوی سره پیدا شوله یو ورځ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ته ننوتلو او کله چې ننوتلو نو هلته د صفې والا چې دی دا د یو بل شاته ناست دي ځکه څادر یې داسې وی چې دا ستر چې دی دا ښکاره نه شي نو داسې ناست دي او خپل سبق تلاوت کوي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله هغه ولیدل نو هغوی له بشارت ورکو د جنت زیری ولا ورکو دی ورته وویل چې دا غریبانان خلک چې په دنیا کې غریبانان دي
الله رب العالمین به دا د مالدارو خلکو نه 40 کاله مخکې جنت ته داخلي. نو د هغوی په مخ باندې داسې رڼا راله او داسې دا مخ ښایسته شو. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وایي زه ولاړم او ما چې د هغوی د مخ ته وکتل نو ما دا ارمان وکړو چې ارمان دی چې زه هم د دوی نه وې. اصحاب الصفه د هغه صحابو چې مسجد نبوي کې به اوسېدله او صرف علم به حاصلو یعنی د الله د رسول نه او داسې ډېر د رزق او د دې په تلاش کې به نه وتل نو ډېر د غریبۍ او د غربت ژوند و. اکثر به یو څادر او دویم څادر به نه و نو ډېر د غریبۍ ژوند و. خوراک به هم داسې و چې پته به نه لګېدل کله به و کله به نه و او کله به داسې و چې په ورځو به هغوی ته خوراک چې دی نو هغه نه میلاوېدو. ابو هریره رضی الله عنه قصې د هغې نه مخکې تیرې شوي دي نو هغه ذهن کې رایادې کوي. بله یو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دی او عمر ابن العاص رضی الله عنه نو دوی وایي یو ورځ د مروه په سر باندې میلاو شو. هلته چې کله میلاو شو نو یو بل سره یې څه خبرې وکړلې په دې کې عمر ابن العاص رضی الله عنه تلاړو او عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې دا وایي په جړه باندې سر شو. نو ملګری ته تپوس کوي چې دا ولې په تا باندې څه چل وشو چې تا داسې وجړل. هغه ورته ووایي ما ته عمر ابن العاص رضی الله عنه ووایي چې ما د الله د رسول نه اورېدلی دي چې په چا کې د وري د دانې برابر په زړه کې تکبري نو دا به الله رب العالمین پړ مخې جهنم ته چې دی نو وراچوي. نو په دې خبره باندې جاړم. نو دا زمونږ او ستاسو د صحابو هغه فرق دی چې که مونږ قرآن اورو که حدیث اورو د آخرت خبره اورو نو داسې یره را باندې نه راځي رپېدل نه راځي. زمونږ په کور کې هغه غم چې دی هغه نه زیاتېږي. که ډېر قرآن ذکر شي خو داسې څه تبدیلي راځي نه راځي. نو دا زمونږ او د هغوی فرق دی. نو وبشر الذین کې بشارت دې ته وایي چې اولی سړی واوري په دې خوشحاله شي په مخې رڼا راشي. نو د الله او د رسول الله خبره عین دا مونږ او تاسو ته ده. نو عین په دې باندې چې د خوشحالۍ خبره خوشحالېدل او چې د غم خبره خفه کېدل او چې داسې ګناهونو تذکره وشي چې په مونږ او تاسو کې نو ډېر زیات غمجن کېدل او جړل چې دی نو هغه په دې باندې پکار دي. نو بشر الذین آمنوا زیره د هغې کسانو له چې ایمان راوړی د دې نه ایمان چې مراد دی نو هغه ایمان شرعي مراد دی. ایمان شرعي مقصد دا دی هغې په تفصیل کې نه ځو مخکې ذکر شوی دی خو چې دا ایمان مې او عمل مې او د ایمان کم قسمونه چې مونږ ویلي یعنی کم صفتونه چې دي دا به په دې انسان کې موجود دي. تش د خولې ایمان ته چې دی نو دا ایمان نه وایي یعنی اعمال صالحه به ورسره ورپسې وایي چې وعاملو الصالحات او نیک اعمال کړي. دا هغه ایمان والو د پاره دي چې هغوی نیک اعمال کړي. نو مونږ په ایمان کې دا تفصیل ووایو چې دا به نیک اعمال همي. نو بیا دا وعاملو الصالحات وسر ولې راوړو. نو د وعاملو الصالحات یوه وجه دا بیانېږي چې دا ایمان کې دا خبره وشول چې ایمان چې دی نو هغه د اعمال صالحه نه جدا نه دی. خو دې ځای کې وجه دا ده چې د منافق او د مؤمن فرق چې دی نو هغه راشي. ځکه چې منافق سړی اعمالو ته جوړ نه نیکو اعمالو ته. مؤمن سړی چې دی هغه نیک اعمال هم کوي. حالان کې دعوه منافق هم کوي او مؤمن هم کوي چې مونږ ایمان راوړی دی خو بیا ظاهریږي عملي دا په اعمال صالحه وبانو. دویمه خبره شیخ الاسلام رحمه الله کړې ده هغه وایي چې دا ایمان اعمال صالحه چې دي دا د ایمان اهم جز دی. دا لوی او اهم جز دی نو ځکه ورسره دا جدا راوړلو. حالان کې په ایمان کې هم دا خبره شامله ده او دا جنت چې ورکوي نو دا په اعمال صالحه ورکوي اسې نه ورکوي. نو ان لهم بېشکه د دوی دپاره لهم کې دا لام چې دی نو دا دپاره د تملیک دی یعنی دا جنتونه چې الله ورکوي دا به داسې نه چې مړه ننوځه ورته ورشه یا راوځو یا بیا لکه مونږ او تاسو ښه هوټل ته لاړ شو ښه پارک ته لاړ شو ښایسته ځای ته چکر ته لاړ شو په خو لږ ساعت لګي که نه یا څه ورځي نو داسې نه الله به تملیک ورکوي. د مؤمنانو ته چې ورکړي بس دا به د دوی شي دوی به مالکان شي. الله به ورله دې ملکیت ورکړي چې دا ستاسو شوله جناتین چې جنتونه یعنی باغونه. وس جنت چې دی نو دا هغې باغ ته وایي چې په هغې کې انګور زیاتي او فردوس هغې باغ ته وایي چې په هغې کې کجورې زیاتي. خو دلته د هغه معنا نه ده مراد. دلته د جنت نه مراد عام باغونه دي. وس که هغه په باغونو کې چې څه هم نو هغه چوت باغونه دي او جنتونه د الله رب العالمین ډېر زیات لوی نعمتونه دي. د الله رب العالمین بعضې جنتونه د سونې نه جوړ کړي د سرو زرونه چې د هغې هر څه چې دی سره زر دي لوښي او دیوالونه ورسره. بعضې جنتونه چې دی هغه الله رب العالمین د سپینو زرونه جوړ کړي دي چې د هغې لوښي ورسه به سپین زري. او یو حدیث کې داسې راځي چې یوه خښته به د سرو وي یوه خښته به
د سپینو یعنی بعضی جنتونه داسې هم دي د بعضو باره کې داسې راځي چې د یو غمینه به پوره کور او بلډینګ چې دی دا به جوړي یا یوه خیمه چې دی دا به جوړي د یو غمینه به مکمل چې دی نو دا جوړي. جنت ډېر لوی مقام دی. جنت باره کې داسې هم راځي چې د 100 درجې دی او د یوې درجې نه د بلې درجې پورې 100 کاله مسافت دی. یا یو حدیث کې 100 کاله مزل، یا یو حدیث کې داسې راځي چې د یو درجې او د بل درجې ترمنځ فاصله دومره ده لکه ځمکه او اسمان. نو دومره لوی جنتونه الله رب العالمین پیدا کړي. بل یو حدیث کې د حافظ باره کې راځي چې الله به ورته وایي چې اقرأ ورتل، لوله او زه خیجه، ورتل کما ترتل فی الدنیا، داسې په قلاره قلاره تلاوت کوه لکه څنګه چې په دنیا کې کو. نو په یو آیات یوه درجه ده. نو حدیث کې دا راځي چې یعنی د قرآن څومره آیاتونه دي د جنت دومره درجې دي. او دلته مونږ سل وې نو دا سل چې دی دا غټه درجه بندي ده او په دې کې بیا وړې وړې درجې هم شته دی. نو د جنت درجې هغه ډېرې زیاتې دي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته را نصیب کړي. بیا د جنت 8 دروازې دي او هره دروازه چې دی په هغې باندې د عمل نوم لیکلی شوی چې دا باب الریان او دا صلات او دا دغه شان نومونه چې دی په هغې باندې لیکلی شوي دي. نو چې کم سړی په کم عمل کې ډېر مضبوط نو په هغې دروازه باندې چې دی هغه به ورداخلیږي. لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه صحابي دی چې دته به د جنت 8 واړه دروازې اواز کوي چې راځه په ما را داخل شه. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته هم را نصیب کړي. نو جنت ډېر زیات لوی نعمت دی. ټیم مختصر دی. تجري من تحتها الانهار، چې بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه. نو لاندې څه مقصد؟ یعنی د هغې د بلډینګونو لاندې چې کوم ښکلې بلډینګونه او آبادۍ بنګلې دي د هغې لاندې به نهرونه رواني، یا د هغې د ونو لاندې چې دا ښکلې ښکلې ونې دي د دې لاندې چې دی نهرونه به رواني. انهار چې دی دلته جمع راوړه، انهار یې څه راوړه؟ جمع یې راوړه. نو د جنت مشهور نهرونه چې دی دا 4 دي. سوره محمد کې بیا راغلی دي. په هغې کې اولنی نهر چې دا د پاک اوبو به خالص اوبو، دویم چې دی دا به د پیو، دریم د شاتو به یا د ګبینو، او څلورم چې دی هغه د شرابو دی. نور نهرونه هم په جنت کې شته خو دا 4 مشهور او غټ نهرونه دي. نور نهرونه به هم په جنت کې چې دی نو هغه به پکې موجود دي. کلما رزقوا منها، هر کله چې دوی ته ورکړی شي د دغه جنت ته د خوراکون من ثمرتین د دې د میوونه رزقا څه خوراک. الله رب العالمین چې د خلکو ته کله د دې د میوونه په اول ځل چې دی نو ورکړه وکړي نو رزقو چې دی دا د مجهول څه غیر راوړه. نو د دې څه مقصد دی؟ نو مقصد دا دی چې د جنت کې دا جنتیان مؤمنانو ته چې الله رب العالمین جنت ور نصیب کی نو دوی ته د خوراکونه به غلامان راوړي. هلته به د دوی دپاره غلامان چې دی هغه مقرر او خدمتګاران به یعنی نه هغوی به ورته د خوراکونه راوړي. نو دوی په خپله نه ورځي. نو ځکه وایي چې رزقو چې کله دوی ته ورکړی کېږي نو دا هر یو څیز به ورته راوړلی کېږي چې دوی هغې ته ګوري. نو هغې میوو ته د جنت نو قالو دا جنتیان به وایي هذا الذي رزقنا، دا خو هغه میوې دي چې مونږ ته راکړی شوي دي من قبل مخکې د دې نه. اوس د دې نه مراد څه دی؟ نو دې کې یوه خبره مفسرین داسې کوي چې دوی به وایي د دې نه مراد دا دی چې الله په دنیا کې د کومو نیکو عملونو توفیق مونږ ته راکړی نو دا هغه میوې دي یعنی د هغې په بدل کې دي. خو دا تفسیر و ډېر صفا نه دی. دویم تفسیر دا دی چې د دنیا کمې میوې دي نو د دې سره به همرنګه او د دې سره به هم شکل یي چې په هغې کې یو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هم وایي چې دا د دنیا دا کمې میوې دي نو نومونه به یې د دې شکلونه به یې داسې د دې خو خوند چې دی نو هغه به یې د دې نه جدا یي. دریمه خبره دا هم کوي مفسرین چې دا به اول ځل نه وي، دا چې په دویم ځل کله دوی ته ورکړی شي نو دا میوه به دوی داسې ووایي چې دوی به ورته وایي چې دا خو هغه میوه ده چې دا مخکې راکړی شوې وه په جنت کې. خو د جنت میوه چې ده دا بسې هره یوه چې رنګ به یو شانې لکه مڼه ده. نو مڼه کې خو ډېر قسمونه دي. دنیا کې دا چترالی ده او دا سواتۍ ده او دا کابلی ده او داسې مڼۍ پکې دي که نه. څوک چې ماهر نو ته د خوند او د ذایقې پته لګي نو لا د جنت ذایقې او د جنت مڼۍ هغه به څنګه الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته را نصیب کړي. نو دوی چې وایي نو دوی به وایي چې دا خو حقه مڼه ده چې هغه مخکې مونږ ته مثال راکړی شوی حقه میوه ده. و اتو به متشابهه، الله هم وایي چې د دې سره متشابه یعنی یو شان یا همرنګه چې دی هغه به دوی ته ورکړی کېږي. کله چې دومره نعمتونه انسان ته میلاو شي، کورونه او جنتونه او نهرونه او خوراکونه، نو د انسان دا ژوند چې دی اوس که نارینه دی دا د زنانه نه بغیر څه دی دا نیمګړی دی. نو الله رب العالمین وایي ولهم فیها، د دوی دپاره به وي په دغه جنتونو کې ازواج مطهرتون، بیبیانې پاکې. ازواج دا جمع ده، پاکې بیبیانې به. نو ازواج چې دی دا جمع ده د زوج، او زوج چې دی دا جوړې ته وایي.
او زوجه چې دا څه ته وایي دا بیا ښځې ته وایي. نو دا هغه پاکې بیبیانې به چې په دې کې اولنۍ د دنیا د مؤمنانې بیبیانې به او نورې به الله رب العالمین حورې ورکوي. یو حدیث کې داسې راغلی چې 2 بیبیانې به الله ورکوي او دومره به هغه ښایستې چې د 80 جوړې به اغوستي او په 80 جوړو کې دننه په دې غوښه کې دننه په دې هډوکي کې چې کم مغز دی هغه به هم په نظر راځي د ډېر ښایست او د ډېر پاکوالي د وجې نه دومره به هغه ښایستې. نور احادیثو کې ډېرې حورې هم راغلی دی چې ډېرې به وله هم ورکوي. مطهرتون پاکي، نو پاکوالی څه شی دی؟ یعنی په دنیا کې د ماهانه بیماری یا نور مسایل یا وسو د پوزې د قڼ او د امتیاز یو دا ډېر ګندونه دي که نه په دنیا کې خو موږ ټول داسې یو چې د ګند نه ډک یو نو دا به د دې نه هم صفایي د دې ظاهري نه. بل لا چل دی چې زنانو کې غیبت دی، ناشکري ده پکې، د خاوند سره خوله وهل یا داسې نور ګناهونه ګندګۍ دي پکې. نو هلته چې کومې بیبیانې نو مطهرتون د هر قسمه ګند نه به داسې صفا به وهم فیها خالدون. بله خبره دا ده چې دونه ښه نعمت میلاو شي نو بیا دې څوک وتل غواړي نو داسې به نه چې دا به د څه وخي بلکې وهم فیها وي به دوی په هغې کې خالدون همیشه همیشه. خلود چې دی دا څه ته وایي؟ همیشه ته وایي. یعنې په دې نه بیا راوتل چې دی دا غم به نه وي چې ګنده دې ځای نه به زه واپس وځم. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټولو ته په خپل فضل او کرم سره رانصیب کړي. وصلی الله